نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هوریت رادیو ډیرو درنو او معززو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تېرېږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. الله جل وعلا دې وکړي چې تاسو مو هم د پای تر شبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. معزز اوریدونکو، موږ او تاسو ول چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی نو حالت یې ټوله شپه په ویښه تېره کړه او د دښمن د برید لپاره یې چمتووالی نیولی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه د روانو حالاتو په اړه فکر کاوه. اندېښمن و چې کافران دې ټکي ته پام ونه کړي چې د جنگ د میدان د ظاهري بریا څخه یې هیڅ ګټه وانخیستله. له همدې امله دوی په تګ پښیمانه او بیرته مدینې منورې لپاره راوګرځېږي. له همدې امله یې املا وتړله چې باید د مکې لښکر تعقیب کړي. قدرمنو اوریدونکو، ټولو تاریخ پوهانو او تاریخ څېړونکو دا خبره لیکلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غزا په 2مه ورځ د شوال میاشتې په 8مه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ. کومو مجاهدینو چې د احد په جنگ کې برخه اخیستې، هغوی د ټول د تعقیب لپاره تیار سي. عبدالله بن ابی پوښتنه وکړه چې موږ به هم د رسول خدا صلی الله علیه وسلم سره ولاړ سو. رسول خدا صلی الله علیه وسلم د هغه غوښتنه ونه منله او له ځان سره یو ځای نه کړ. سره له دې چې مجاهدین درنو اوریدونکو د احد په غزا کې د برخه اخیستو له امله ټوک ټوک ستړي ستومانه او زره زره وه، بیا یې هم د رسول خدا صلی الله علیه وسلم امر د سر په سترګو په پوره مینه قبول کړ او تلو ته تیار سول. که څه هم درنو اوریدونکو جابر بن عبدالله رضی الله عنه د جنگ په ډګر کې نه و، بیا هم راغی او رسول خدا صلی الله علیه وسلم ته یې وویل: زه ډیره مینه لرم چې له تا سره په هره جګړه کې شریک ووسم، خو دا چې د احد له غزا څخه پاتې سوم یو لامل لري. هغه دا چې زه خپل پلار د خپلې کورنۍ او اولادونو لپاره
پره ایښی وم تر څو د هغوی ساتنه وکړم. نو که ستا خوښه وي اوس به در سره ولاړ سم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم د ده عذر قبول کړ او د ته یې د تلو لپاره اجازه ورکړه. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. رسول خدا صلی الله علیه وسلم د اسلامي لشکر سره یو ځای مدینې څخه 12 کیلومتره لیرې ولاړی او د حمراء الاسد نومي ځای ته ورسېده. دا هغه ځای دی درنو اوریدونکو چې دلته معبد بن ابي معبد الخزاعي د رسول خدا صلی الله علیه وسلم خواته ورغی. په ځینو روایتونو کې راځي چې مسلمان سوی نه و، خدا چې خزاعه او بنو هاشم په خپلو کې د دوستۍ تړون درلودی، نو له همدې امله پر رسول خدا صلی الله علیه وسلم ښه پیرزو وه، یعنی هغه ته یې ګټه ورسول. يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد. معزز اوریدونکو، دا خبره هم یاد ساتئ چې د مشرکانو د بیرته راتلو او برید په اړه چې کومه اندېښنه ربي کریم صلی الله علیه وسلم څرګنده کړې وه هغه بې ځایه نه وه، ځکه کله چې مدینې څخه 43 کیلومتره د مشرکانو لشکر لیرې ولاړی او روحا نومي ځای ته ورسېدی، نو یو بل یې سره ملامتول او پر یوه او بل باندې یې پړه ور اچوله او دا یې ویله چې موږ مسلمانانو ته هیڅ تاوان ونه رسوي او د سر سړي هم ژوندي پاتې سول. بیا یې دوی ته وویل چې راځئ بیرته پر مدینې باندې هجوم وروړو. درنو اوریدونکو، په دوی کې چې کوم ډېر هوښیار او د خبرې بیخته رسېدونکی سړی و هغه صفوان بن امیه و. د دوی د دې خبرې سره مخالفت ښکاره کړ. ویې ویل زما د قوم خلکو تاسو داسې مه کوئ، که تاسو بیرته د جنگ پر لوري ولاړ سئ له ما سره ویره ده کوم مسلمانان چې د احد په جنگ کې نه وه ټول به راغونډ سي او په یوه ځل به په پوره زور او ځواک سره پر تاسو حمله وکړي. دومره بری مو چې ترلاسه کړی همدا بس دی او غوره ده چې نور کورونو ته ولاړ سو. زه فکر نه کوم چې بیا به موږ بله بریا خپله کړو. خو درنو اوریدونکو، بل طرف ته مطلق اکثریت و. د هغوی پر وړاندې د صفوان بن امیه خبره یوازې د یوه تن نظر سو چې څه مثبته نتیجه یې نه درلوده او ټول لشکر پریکړه وکړه چې دویم ځل به بیرته پر دوی باندې برید کوي. تر اوسه پورې ابو سفیان او ملګرو یې لشکر د مدینې پر طرف تاو کړی نه و چې معبد بن ابي معبد ورته ورسېدی. د ده د اسلام په اړه څوک خبر نه وه. له راتلو سره سم ترې ابو سفیان پوښتنه وکړه حالات څنګه دي؟ معبد خبره په انداز سره شروع کړه، کومه خبره چې جنگي مورال ماتوي او د جنگیالیو ذهنونه کمزوري کوي. ویې ویل محمد صلی الله علیه وسلم د یوه داسې لوی او پیاوړي لشکر سره په تاسو پسې راوتلی دی چې تر اوسه ما نه دی لیدلی. لشکر یې سخت په غصه او د قهر لمبې وهي، ټول له یوه مخې یو ځای سوي او د برید هوډ لري. هغه کسان هم ورسره ملګري سوي دي چې تیره ورځ په جګړه کې نه وه. تر ټولو زیات هغوی خفه، پښیمانه او تاسو ته په غصه دي. هغوی خفه دي چې ولې یې په احد کې برخه نه ده اخیستلې. دومره غصه دي چې تر اوسه ما دومره سخته غصه د هیڅ چا نه ده لیدلې. ابو سفیان وویل له هلاکت سره مخ سې، دا څه وایې؟ معبد وویل زما پوره یقین دی چې تاسو به له دې ځایه بار کړی نه وي چې د برید کوونکو اسونو تندې به وویني. یا داسې وویل شیبه وروسته به د دې غونډۍ تر شا لومړنی جنګیالی راښکاره سي. ابو سفیان وویل قسم په الله موږ بیا ځانونه تیار کړي چې برید پرې وکړو او هغوی د تل لپاره ختم کړو. معبد وویل زه ستاسو خیرخوا یم، دا کار مه کوئ، سخت تاوان به وکړئ.
همدغه ځای و چې د مکوالو پښې سستې سوې، ویرې ونیول او د خلاصون تر ټولو غوره لار یې همدغه ولیده چې بیرته مکې مکرمې ته ستانه سي. خو دا چې مسلمانان دوی تعقیب نه کړي، له همدې امله ابو سفیان له مهارت څخه کار واخیسته او په جنګ کې د ذهن ماتونکي تبلیغي تګلارې له مخې یې د عبدالقیس هغه کاروان ته پیغام ورکړ چې مدینې منورې ته روان و. ویې ویل تاسو ولاړ سئ او محمد ته زما یو پیغام ورسوئ. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې کله بیرته مکې مکرمې ته راغلی، دومره ممیز به درکړو چې ستاسو قافله یې نسي وړلی. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين. د قافلې خلکو ورسره د هوکړې سر وخوځوه. ابو سفیان وویل محمد ته ووایاست ابو سفیان او ملګرو یې بیا ځانونه جوړ کړي چې پر تاسو یو وژونکی برید وکړي، داسې برید چې له امله به یې تاسو د تل لپاره ختم سئ. له دې وروسته درنو اورېدونکو قافله روانه سوه او هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ورسېده چې دوی په حمراء الاسد نومي ځای کې وه. دوی ورته د ابو سفیان د پیغام ورکولو په موخه وویل وبېرېږئ ځکه چې ډېر زیات خلک پر تاسو د برید لپاره راټول سوي دي. دا خو لرې خبره وه چې مسلمانان له داسې خبرو وبېرېږي، بلکې ایمانونه یې نور هم تازه او پیاوړي سول او داسې یې وویل بسم الله الرحمن الرحيم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ژباړه زموږ لپاره الله تعالی بس دی او هغه ښه چاره ساز دی. نو د همدې سپېڅلې عقیدې او مسلمانان په داسې حال کې ستانه سول چې هیڅ تاوان ورته ونه رسېده او دوی د الله تعالی د رضا تابعداري وکړه او الله تعالی د لوی فضل خاوند دی. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل. رسول خدا صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد ته د یکشنبې په ورځ د شوال میاشت کې راغلی و. نهمه، لسمه او یولسمه ورځ یې یعنی د دوشنبې، سې شنبې او چهارشنبې ورځې یې دلته تېرې کړې او له دې وروسته مدینې منورې ته ولاړی. مخکې له دې چې درنو اورېدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ستون سي، د ابوالعزاء الجحامي په نوم هغه کس یې ونیوی چې کوم د بدر په ورځ نیول سوی و او په کمزورۍ، بېوسۍ او ډېرو لورګانو لرلو له امله په دې شرط ایله سوی و چې نه به د رسول خدا صلی الله علیه وسلم پر خلاف په جنګ کې برخه اخلي او نه به خلک هڅوي. خو ده بیا همدغه کار وکړ، خلک یې هم وهڅول او د احد په جنګ کې هم برخه واخیستله. مخکې مو هم درنو اورېدونکو همدا خبره وکړه چې ده به خلک د شعر په ژبه جنګ ته هڅول، اوس یې بیا همدغه کار ترسره کاوه. خو دا ځل یې چې بیا ونیوی نو ویې ویل محمده ما ته زما ګناه وبخښه، پر ما احسان وکړه، ما د خپلو لورګانو په خاطر پرېږده. زه له تاسو سره کلکه ژمنه کوم چې بیا به وعده ماته نه کړم او بیا به داسې بد کار هیڅکله ونه کړم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل داسې نه کیږي، مکې ته به ولاړ سې، په مخ به لاس راکش کړې او داسې به ووایې چې محمد مې 2 ځلې دوکه کړ. مومن له یوې سورې څخه 2 ځلې نه چیچل کیږي. له دې وروسته یې زبیر او عاصم بن ثابت ته امر وکړ چې سر یې له تنې څخه ورجلا کړي.
بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح. همدارنګه درنو اوریدونکو د معاویه بن مغیره بن ابي العاص د اعدام حکم ورکړ. د به د مکې قریشو ته جاسوسي کوله. دی د مور لخوا د عبدالملک بن مروان نیکه او د عثمان رضی الله عنه اکا زوی و. کله چې مسلمانان د یکشنبې په ورځ له احد څخه مدینې منورې ته راستانه سول، نو عثمان رضی الله عنه ته راغی او د خپل اکا زوی معاویه د ایله کېدو اجازه یې وغوښتله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم په دې شرط ایله کړ چې له 3 ورځو به زیات وخت په مدینه منوره کې نه تېروي. کله چې له 3 ورځو وروسته وکتل سي نو بیا به ووژل سي. خو کله چې مدینې منورې څخه اسلامي لښکر ووت نو ده ته موقع په لاس ورغله او له خپلې ټاکلې مودې څخه زیات وخت په مدینې منورې کې د مکوالو د جاسوسۍ لپاره پاتې سو. هر کله چې اسلامي لښکر بیرته راغی نو دی بیا ګیر سو. هڅه یې وکړه چې وتښتېږي، خو رسول خدا صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه او عمار بن یاسر ته امر وکړ چې هغه ونیسي. دوی ورپسې ولاړل چې هغه یې ونیوی او بیا یې قتل کړ. که څه هم درنو اوریدونکو، د حمراء الاسد غزوه د یوې مستقلې غزا په نوم نومول سوې، خو حال ته په کتلو سره معلومیږي چې دا مستقله غزا نه بلکې د احد د غزا تتمه یا پوره کوونکې وه. فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعد وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. معزز اوریدونکو، پکار ده چې د احد د غزوې د بری او ماتې په اړه یو څه څېړنه وکړو. د احد غزا په اړه تاسو ته موږ درنو اوریدونکو تفصیلي حالات او معلومات وړاندې کړل. دلته اوس یوه مهمه خبره ده، هغه دا چې دا غزا د چا په بریا پای ته ورسېده او مسلمانانو ماتې خوړلې او که نه. دلته درنو اوریدونکو دا خبره څرګنده ده چې د احد د غزا د جنگ دویم پړاو د کافرانو په ګټه و. د مسلمانانو په پرتله یې مړی او زیان کم و او ګټه یې ډیره وه. مسلمانانو د جنگ له میدان څخه د وتلو هڅه کوله. د اسلامي لښکر یوې غټې برخې ماتې خوړلې وه او د جنگ له میدان څخه ووتل. پایله دا سوه چې په ټول میدان د مشرکانو بری حاصل سو. خو د دې سره په خوا کې ځینې داسې شواهد هم شتون لري او داسې شواهد موجود دي چې له امله یې چاته د دې خبرې اجازه نسته چې دا غزا د مسلمانانو په شکست او د مشرکانو په بریا ونموي. دا خبره یقینه ده چې مشرکانو د ډیرو هڅو وروسته هم ونسوی کولی چې د اسلامي لښکر مرکز په بشپړه توګه ونیسي. سمه ده چې مدني لښکر د سختې ګډوډۍ سره مخ و، خو بیا هم د اسلامي لښکر یوه ستره برخه په میدان کې وه او په پوره میړانه یې تر هغې پورې جنګ کاوه تر څو د خپل رهبر په مرکزي مورچا او دمځای کې ټول راغونډ سول. دا هغه څه وه چې د مکې لښکر د هغه برید مخه یې بنده کړه چې له امله یې مدني لښکر په پوره توګه له میدان څخه وشړي او دوی پر میدان پاتې سي. بل دوی ونه توانېدل چې د جګړې دریم پړاو ته داخل سي، یا دا چې همغه وخت د جنګونو او جګړو د اصولو سره سم چې څنګه بریمن لښکر 2 یا 3 ورځې د جنگ په میدان کې تیروي، مشرکانو داسې ونه کړی سوه، بلکې دوی د جنگ له میدان څخه پښې سپکې کړې. مخکې له دې چې مسلمانان ولاړ سي، دوی د جنگ له میدان څخه ځانونه وایستل. دوی ونه توانېدل چې تر ولکې لاندې او بې وسلې مدینې ته داخل سي. مالونه یې چور کړي او هلوکان غلامان کړي. دا ټول درنو اوریدونکو هغه څه دي چې له مخې یې دا څرګندېږي چې مشرکانو د جنگ په میدان کې دومره وکولی سول چې مسلمانان یې له سخت ځاني تاوان سره مخ کړل.
بس یوازې همدومره بریا یې خپله کړه چې مسلمانان یې لږ څه زیات قتل کړل. له دې اخوا دوی په دې برخه کې بیخي پاتې راغلل چې محاصره سوی اسلامي لښکر ونیسي او په مکمله توګه یې له منځه یوسي. مسلمانان سره له دې چې له لوی تاوان سره مخ سول، بیا یې هم همت او میړانه له لاسه ورنه کړه، بلکې په پوره همت او میړانه یې د سرونو په قربانیو محاصره ماته کړه او د خپلو مټو او تورو جوهر یې ښکاره کړ چې دا د بریمن ځواک او لښکر یوه څرګنده نمونه ده. له همدې امله درنو اورېدونکو دا خبره صحیح نه ده چې په مکمله توګه د احد غزا د مسلمانانو په ماتي او د کافرانو د بریا په نوم ونومول سي. په دې برخه کې د قضاوت لپاره تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې ابو سفیان څومره په چټکۍ سره خپل لښکر له میدان څخه وباسه او د مکې پر لوري روان کړ. له دې دا معلومیږي درنو اورېدونکو چې ابو سفیان ویره درلوده که لښکر یې د جنګ دریم پړاو ته داخل سي نو سخته ماتې به وخوري او د لوی شرم سره به مخ سي. الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح. درنو اورېدونکو موږ مخکې د حمراء الاسد د غزا خبره وکړه چې د احد پوره کوونکې وه. هلته چې ابو سفیان کوم دریځ غوره کړ څرګندوي چې د اسلامي لښکر د دریم پړاو مخ کېدو څخه یې ویره لرله او مخکې مو هم دا خبره وکړه چې هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ورځې تیرې کړې او بیا د مدینې پر لوري روان سو. له همدې امله د عدل خبره درنو اورېدونکو دا ده چې د احد غزا یوه غوڅه او فیصله کوونکې غزا نه وه. دا یو مغلوب جنګ و. څرګنده بریا یوې ډلې هم ترلاسه نه کړه بلکې هرې ډلې څه ګټه او څه تاوان وکړ او د دې سره سره یو لښکر هم د جنګ د اصلي میدان څخه داسې ځغاسته ونه کړه چې مرکز یې په مکمله توګه دښمن ته پرېښی وي او هره شیبه د هرې ډلې د ماتې او بریا نښې ښکاره کېدې او د ابو سفیان ځغاستې ته په کتلو خو ښکارېږي چې د جنګ پای د مسلمانانو په ګټه و. که څه هم د ځاني تاوان سره مخ سوي وه خو بیا هم میدان کې دوی پاتې ول. د احد د جنګ د میدان آخري شیبې د یوې بې نتیجې جنګ څرګنده نمونه ده ځکه هیڅ یوه خپل یو مرکز دښمن ته پرې نه ښوده خو هر یوه هڅه کوله چې د جنګ له میدان څخه خپلې پښې وباسي او ځان یوه ګوښه طرف ته یوسي. قرآن کریم د دې خبرې ذکر داسې کړی دی: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ژباړه او تاسو د دشمن د ډلې په تعقیب او پلټنه کې سستی او لټي مه کوئ. که چیرې تاسو دردمند کیږئ نو بېشکه هغوی هم دردمند کیږي. کټ مټ همداسې دردمنده کیږي لکه تاسو چې دردمند کیږئ. او ستاسو لپاره خو زیری دا دی چې تاسو د الله تعالی څخه هغه امید لرئ چې هغوی یې نه لري. وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر. معزز اوریدونکو، مذکوره مبارک آیت کې الله جل وعلا دا خبره په ډاګه کړې چې د تکلیف او سختی په زغملو او کتلو دواړه ډلې یو شان دي. دا خبره یې څرګنده کړې چې
په غم او تکلیف کې دواړې ډلې برابرې دي. دواړو ډلو په داسې حالت کې میدان پرېښودی چې په مکمله توګه د یوې ډلې هم بریا په برخه نه سوه. قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. معزز اوریدونکو، د احد د غزا په اړه قرآني تفسیره هم درته لرو، خو په دې خپرونه کې نه، انشاءالله الرحمن په نورو خپرونو کې، ځکه نننی وخت همدومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په درنه خدمت کې پاتې سو. پر همدې ځای غواړو چې له تاسو سره مخه وکړو، په دې هیله چې تاسو زموږ پاتې خپرونې هم راسره تعقیب کړئ. نور مو پر الله جل وعلا سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية. في السنة الثانية للهجرة الغالية. للهجرة الغالية. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. وكان في شهر رجب. نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې. ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.